عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ یو له هغو زورورو مشرانو نو چې نړۍ تر نن ورځې پورې لیدلي دي. دا د اسلام دویم خلیفه و او په عدل او انصاف مشهور و. اوس به موږ وګورو چې اسلام څنګه ښځو ته اعتماد او قدر ورکړی دی. یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنه ته شکایتونه راغلل چې ښځې ډېر زیات مهر غوښتنه کوي. ستاسو مهر یاد دی که نه؟ هغه مالي تحفظ چې ښځې د حق لاندې د نکاح په وخت کې غوښتلی شي. د دې مسلې حل لپاره عمر رضی الله تعالی عنه عامه وینا وکړه او مشوره یې ورکړه چې په مهر یو حد ولګول شي. د هغه په شان د مشر مخالفت کول جرأت په هیڅ چا کې نه و. هغه سړی و چې د فارس امپراتورۍ ماته کړې وه. د رومیانو په مقابله کې غټې بریاوې ترلاسه کړې وې. هغه دومره زوره و. خو په هغه وخت کې یو ښځه ودرېده او اعتراض یې وکړه او په جرأت سره یې وویل: ایا تا نه دي اورېدلي چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي د هغې نه د واده تحفه یعنې مهر هیڅ بیرته مه اخلئ، که څه هم تاسو هغې ته ډېر زیات سره زر ورکړئ. سوچ وکړئ چې یوه ښځه ده په عامه توګه د حکمران مخالفت کوي. نو عمر رضی الله تعالی عنه څه ځواب ورکړو؟ هغه په عاجزۍ ومنله چې ښځې رښتیا وویل او عمر غلطي وکړه. هر څوک د عمر نه زیات پوهه لري. هغه بیا یو لوړ ځای ته وختلو او د خلکو په مخ کې خپلې خبرې بیرته واخیستلې. چې کله په دې سوچ کوئ نو دا عقل حیرانونکې خبره ده. نو اصل خبره دغه ده چې اسلام نن سبا په مینسټریم میډیا کې ډېر په بد رنګ باندې ښودل شوی دی. شاید ستاسو کې ځینو ته هغه مشهوره آیرلینډ سندرغاړې یاده وي چې اسلام قبول کړی و، شنیډ اوکانر. هغه د ښځو د حقوقو حالمبرداره فیمینست په تور باندې پیژندل کېدله او کله چې هغې د اسلام په لور باندې خپل سفر په اړه خبرې وکړه ویې ویل: ما د مختلفو دینونو کتابونه مطالعه شروع کړه چې د خدای په اړه حقیقت ولټوم. ما کله هم نه و سوچ کړی چې زه به کوم دین ته داخله شم، خو ما اسلام تر ټولو اخره ته پرېښودلی و ځکه چې ما په ذهن کې د اسلام په اړه ډېر تعصب و. په رښتیا سره د اسلام په اړه ډېره غټه پروپاګنډه شوې ده، خاص طور کله چې خبره د ښځو راځي. خو کله چې خلکو په رښتیا په دې کتل شروع کړي دي هغوی پوه شوي دي چې حقیقت بالکل بدل دی. تقریبا په 100 کسانو کې 75% د هغه کسانو چې په انګلستان کې اسلام قبلوي هغه هم ښځې دي. اوس ما ته اجازه راکړئ چې دا پوښتنه وکړم: که اسلام یو داسې نظام و چې په ښځو باندې واقعي ظلم کولو نو آیا ښځې به اولنۍ نه وي چې د اسلام نه به تښتېدلې؟ خو د هغې په ځای هغوی تر ټولو زیات قبلوي ځکه چې هغوی ویني چې اسلام هغوی ته رښتونی قدر ورکوي او هغوی پوهیږي چې دا هغه ځای دی د کوم سره چې هغوی تړاو لري. کله چې موږ د انسانانو تاریخ ګورو موږ یو ترکیب وینو. کله چې واضحه حدونه نه وټاکل شوي، کله چې خلکو الهي لارښوونه له پامه وغورځوله نو دا ښځې وې تر ټولو زیات یې وکړېدلې. د هغوی حقوق ترې واخیستل شول، ورسره بد سلوک وشو او ظلم پرې وشو. تر نن ورځې پورې جدید نړۍ لا هم پوره طریقې سره نه ده توانېدلې چې د ښځو حقوق پوره حفاظت وکړي. داسې ښځې شته چې د برابر کار لپاره برابره مزدوري نه ترلاسه کوي. د هغوی بدنونه په اشتهارونو کې د مارکیټینګ او د اوزارو په تور باندې استعمالیږي. د ښکلا یو خاص معیار په هغوی مدام تبل کېږي چې هغوی داسې محسوس کړي چې ځان پکې برابر کړي، که نه نور ورته ویل کېږي چې هغوی بې ارزښته دي. بېشماره ښځې د خوشامندۍ یعنې فلرټینګ په لاره هغوی دوکه کېږي او ډېری په ظاهري تعلقاتو کې د جذباتي زیاتي سره مخ کېږي. ځینې خو حتی د جنسي تشدد ښکاره کېږي. زرګونه داسې ښځې دي چې خپلو ملګرو د ماشومانو د پیدا کېدو نه وروسته یوازې پرېښي دي. د انګلستان او ویلز په 246 ښارونو کې د نیمایي نه زیات کورونه یوازې میندې چلوي. صرف د هغو ښځو په سر باندې د دروند بار په اړه سوچ وکړئ، د هغو چرنجونو په اړه چې د هغوی ماشومان به ورسره مخ کېږي د پلار نه بغیر په غټېدلو کې. او کله چې تاسو ډېرو هغه کسانو ته ګورئ چې جرمونه کوي نو تاسو اکثره ګورئ چې هغوی د پلار نه بغیر غټ شوي دي. داسې ښکاري چې دا مسئله هیڅکله نه ختمېږي. نو موږ ته په رښتیا د څه ضرورت دی؟ موږ ته د داسې نظام ضرورت دی چې پیژني او پوهیږي په سړو او ښځو دواړو باندې په مکمله او پوره طریقې سره، او هیڅ یو انسان دا کار نشي کولی ځکه چې په پای کې موږ ټول نیمګړتیاوې لرو. موږ غلطي کوو، موږ غلط قضاوت کولی شو، موږ غلط پوهېدلی شو. ځکه موږ یو داسې نظام ته ضرورت لرو چې د انساني حدودو نه بهر وي، یو داسې نظام چې سړی او ښځه دواړه پرې مطمئن وي او په خپله خوښه یې ومني. دا هغه نظام دی د هغه ذات لخوا لیږل شوی چا چې موږ پیدا کړي یو، ځکه چې هغه موږ ټول ښه پیژني چې موږ هم کله ځانونه هغه شانتې نه پیژنو. هغه د سړو او د ښځو دواړو خاصیتونه هغه پیژني تر ډېرو باریکیو نقطو پورې. هغه د بې حده علم والا شخصیت دی او ځکه یوازې هغه تر ټولو عادلانه او پوره فیصلې کولی شي. او له دې وجې نه چې الله تعالی نه نر دی او نه ښځه ده او نه د هغې په حکمونو کې د طرفدارۍ هیڅ گنجایش شته دی. بل هر نظام که هر څومره پرمختللی وي نیمګړتیاوې به لري او موږ دا مدام وینو. په لنډه توګه کوم ځوابونه چې موږ لټول هغه حل لري چې موږ پرې کلونه کوښښ
کوشش وکړو هغه لا د مخه 1400 کاله پخوا د اسلام له لارې مونږ ته راکړل شوي دي او د هغو ټولو مسألو حل چې مونږ یې ذکر کړی د نورو ډیرو په اسلام کې موندل کېدای شي چې څنګه تاسو ریسرچ او مطالعه زیاته کړئ تاسو دا په خپله موندلی شئ خو په دې موقع ځینې پوښتنې ذهن ته راځي تر اوسه پورې هر څه سم لګي هو اسلام ښځو ته یو بې مثاله قدر ورکوي خو یوازې هغه څوک چې مونږ یې پیدا کړو هغه اصول جوړولی شي چې مونږ ته واقعي ضرورت دی خو بیا هم لکه څنګه چې مونږ په شروع کې وویل په اسلام کې د ښځو په اړه ځینې داسې موضوعات دي چې خلک پکې حیران دي